دا نه زما جنگ دی جانان او نستا جنگ دی، دا د یو دوو قاتلانو د انا جنگ دی. ما د روانې صدۍ هره پاڼه واړوله، چرته د خان جنگ دی او چرته د ملا جنگ دی. سلامونه لیدونکو اوریدونکو، وقار علی شاه دریاب یم در سره. خپرونه تاسو ګورئ مبارزه. دا یوه اختریزه خپرونه ده چې د یو داسې شخصیت سره ده، زموږ ډېر خوږ ملګری، د پښتو ادب یو پیژندلی نوم، نه یوازې نظم بلکې په نثر کې هم دوی نامه پیدا کړې ده، نوم یې ګټلی دی. د 4 کتابونو خالق چې په دغه کې د شعري مجموعې په شمول نثري کتابونه هم شامل دي. د دې شخصیت تعلق د تخبایه سره دی. زه ذکر کوم د ښاغلي عبدالحمید زاهد صاحب. راځئ چې په شریکه زاهد صاحب ته تود هرکلی وکړو. زاهد صاحب ستړي مه شئ، هرکلی درته انشاءالله. اوس ډېره مننه قدرمن شي. زاهد صاحب د اختر خپرونه ده، د اختر مبارکي درته هم وایم او دغه کتونکي هم تاسو ته ګوري. ستاسو را ټولو دې مبارک شي، د کتونکو ستاسو را ټول ټیم دې مبارک شي. ډېره مننه، ډېره مننه. زاهد صاحب که دا راته ووایې چې اخترونه څنګه تېروئ؟ په کلي تېروئ که په اسلام آباد یې تېروئ؟ یاره موږ چې کله دلته رالو نو زما یو ملګری و امان الله امان، نو هغه به خندل، وایي داسې موږ هم ډېره موده کلي ته تللي راغلي وو. نو ما به ورته خندل چې یاره ترکوي ما کې دم وي او زه په خپلو خپو تللی شم، نو زه به کلي ته اختر له ځم. حتی الوسه کوشش کو، خو یو خو داسې چلو شو چې د زمونږ او د منیب الرحمان صاحب او د پوپلزی صاحب دا مسله د پښتونخوا او د اسلام آباد دا مسله رااله، نو چې هلته روژه نو زمونږ دلته یو ورځ وروسته وي، نو د مونځ د وجې دا دویم دریم کال دی چې دلته مونځ وکړو، بیا لاړ شو هلته بله هغه مخاطر راته جمع شوي، نو دې پیرې مې هم پروګرام دی انشاءالله. څنګه چې مونځ وکړو نو لکه ځو به کلي ته او بیا یو ورځ نه واپس راځو. نو هلته خو یو ورځ مخکې اختر ستاسو ماشومان ضد نه کوي چې بابا مخکې ځو یو ورځ؟ نه کوي. اوس واړه غټم شو نو روجې هم دي دلته ټولو سیوای دغه وړو نه، نو هغوی وایي چې یاره بس لکه مونځ کو دا دریم کال دی، قرباني هم دلته وي او د وړوکي اختر هم دلته وي، نو چې مونځ وکړو نو بیا وځو. ټیک ده، ډېر ښه. زاهد صاحب د شاعرۍ آغاز هم کله وکړو، کله قلم پورته کو، اولنی شعر یا لیکم شروع کړه؟ وقار جانه ما تېرو په سایل صاحب مضمون لیکه، نو په هغې کې که تاسو کتلی نو یو د صاحب شاه صابر الله دې وبخي د هغه نه ما شروع کړې ده، نو بیا ما خپل خیالات قلمبند کړي په هغې کې. داسې وشوه چې غالبا 2 اتیایم ما په اتم کې سبق وی، زمونږ د کور خوا کې مشاعره وه، نو هغې کې مختلف شاعر، دا زما د ژوند لومبۍ مشاعره وه، نو په هغې کې به یو شاعر به راپاڅېدو، خپل دا زمونږ دپاره یو نوې تجربه وه. خو چې کله سایل صاحب راپاڅېدو نو نه ما سایل اورېدلی و، نه مو د سایل د نوم نه واقف وو. ما تاسو وی چې د شعر و ادب نه و دغه پکې نصاب کې چې کوم، نو سایل صاحب په خپل دړدلي اواز د هجر تبه مې شیبره نشي، د مینې راز رانه سندره نشي، دا یو داسې کیفیت په ما باندې. ما خپل مضمون کې دا خبره کړې ده چې دغه نه که زه ویم نو بېځایه به نه وي چې زما وجود کې شاعرۍ غزونې وکړئ. بیا چې کله عملي، چونکې زما الرېډي 2 رترونو زامن زموږ په کور کې وو، ډېر ښه شاعران وو، حسین احمد صادق او وحید ګل وحید، خو عملي طور لکه ما په 15 اتیایم کې د شاعرۍ آغاز زما شوی دی. زاهد صاحب تر دې دمه تاسو تقریبا 4 کتابونه لیکلي دي، که په دغه یو کتاب راته خبره وکړئ. لومبی کتاب زما روخانه سباون د شاعرۍ دی، نو د ډېر وخت شاعري دی په دې کې څه زړه ده څه نوې ده، د هغې په هغه تقریب کې تاسو ویم و نظم هم پکې ویلی و، هغه شاعري ده پکې روخانه سباون. دا 2 پیرې چاپ شو دا کتاب، یو پیره په 2008 کې او بیا په 2014 کې دا کتاب چاپ شو. زما دویم کتاب چې دی
هغه د سلیم راز سریزي یو تنقیدي کتنه دا ما تاسو ته علم وی چې ما د سلیم راز صاحب هغه مقدمه کوم چې هغه په شاعرانو په شاعري کتابونو لیکلي وي هغه ما راغون نکړي دا غینه دا غي وجه دا د یو لکه د اکیډمیک غونې کتاب دی که سبا چاله بس الله پاک توفیق ورکونو راز صاحب باندې سو کمپل کوي پی ایچ ډی کوي دا غي د پاره بدا تیار ډیګری ده بالکل کنه بیا په دې کې موږ ته انتخاب ګرانو لکه چې راز صاحب خوري بسیار نویس شخصیت ته هغه نثري لیکونه کړی دي په نثري کتابونو مقدمه لیکلي دي په اردو هم لیکلي دي په پښتو شاعري باندې مغلي کلی هغه کې ما دا انتخاب وکړ چې زبر د پښتو د شاعري او هغه کې بیا بلا شو نو دا غي نه ما د غدریش کتابونو راوغستو دا غي مقدمه چې کوم وی نوړي سټانډرډ وي دا خو دغه دومره دغه راغونډول کتابونه او دغه کې به انتخاب کول دا ډېر ګران کار او په څومره وخت کې دا کتاب راغونډ کړو یاره دې باندې تقریبا یو کال ولګیدو یو کال ها په یو کتاب پسې ګرځاو هغه راغونډو بیا په هغه کې سلیکشن کوا نو په هغه کې زما سملګری باقي د شي بد به شوی چې دغه خوده کې ما لکه داسې مخ مروت نه کړای نه ما دې ته کتلی چې دا د ما غلیک ته کتلی چې په دې کې عوامو ته یا طالب علمانو ته څه پیغام دی او د راشد به شخصیت په کې ښکاری کنه دوه نمبر کتاب چې کومونو هغه د شلمې صدۍ هغه لومبه لسیزو کې چې کوم لوی شخصیت او چې هغه پښتو ادب لړۍ لوی کار کړی او ډیر سی ورکړي هغه قاضي عبدالعلی مسر دا زموږ د کلی هم او د پښتو ادب لوی احسان دی تیر هیر شاعران روحاني تړون د بلا کتابونه دي دومره کتابونه دي چې په کتو پر راوندولې بندستل شي نو دې بیا د ادبي حلقو هیر کا او دا سه هیر کا چې چا به نوم په هیر نه غسته نو عبد الله جان عبد د کارت زما مخ کړه او هغه دا دغه ورکو چې دا ستاره کلیم دی او په دې باندې بیا ما کار شروع کو دله بیا مواد راغونډول کله په خبر ته تل کله سواد ته تل کله تخبیه ته تل ته پته ګران کار دی دا نو دا ورک دغه چې راغونډه ډېر ګران کار او هغه لیکونه د بیا موږ راغون کړو نو څه د حماسلو لیکونه او څه بیا د خپل لیکونه په هغه کې بیا سلیکشن کېده نو د یو اور مقاله وا هغه پکې موږ شامل کړو سره د یو خاکي وي او د نور حماسلو لیکونو په نو لیکوالانو کې مونږه دا غینه استفاده وکړو هغه ته مونږ خواست کو زمونږ په خواست قبول کو لکه اسماعیل گوهر صاحب او ډاکټر اسرار صاحب او شفق صاحب او حنیف خلیل صاحب نو دوی په لیکلو کو زاړه چکم او هغه یو اعتراف نمبر دا غینه ماري زته استفاده کړي وکنه نو دریم نمبر کتاب اصلورم نمبر کتاب چې کوم نه نو هغه خو تاسو په جنې ناسیه وسره میموري شفق زمونږ د پښتو یو ډېر لوی نوم یو ښکارنوم د نظم د نثر د خاکي د ریپورتاج د کالم یره بس هغه یو آل راونډر دی داغه په شخصیت ما د سره سم کار شروع کړو او تاسو ما نه مخکې مې ولله تاسو کړو چې دار ته چا ویلي نو بیا ما تقریبا مې چې ځواني موبایل ازله موبایل په لاس هسرانله بیا هم د درد کاروبار په قلار نه یو نو دا یو د درد مونږ ته لګېدلې ده هغه زمونږ یو ملګری دی نو مې ناخلمه تاسو پیژنئ وی چې ما خوب لیدلې زایده او پتا باندې خپل بچو لکه مقدمه کړې نو مورته دا په څه وجه کړې وی هغه جج صاحب ته وی چې موږ په پلار باندې چل شوی دی پاگل شوی دی ټولې پیسې په کتابونو خرج کړي کنه نو هغه داغه په شخصیت ما کار شروع کو هغه ټول نه زیات ګرانو او بس هغه شفق رنگونه په نوم باندې بیا هغه کې هغه زخیم کتاب 100 صفحې دی هغه کې موږ داو کو چې یو خدای خپل لیکونه ډیر زیاتو او بل هغه د حماسو بلا لیکونه وکړي بلا غټ کتاب دی پکې او بقول ګل محمد بیتاب
او چې دا لومبه کتاب د په ژوندۍ سړی باندې تا دومره لوی کتاب ولیکه کنه غني اکثر خلک هغه دا خبره چې عمر پر संग जनी करते रहे अहले वतन ये अलग बात है कि दफनाएंगे एजाज के साथ د مړینې نه پس او په کارم دا چې یو سړی په خپل ژوند خوشحالي ویني کنه نو دا زما د لپاره خصوصا د شفق صاحب ګوره ډېر د خوشحالۍ مقام دی چې دومره ضخیم کتاب او لکه پرون منګه دغه سره خبرې کولې د اسلام ارمانی صاحب سره مانه بیتاب صاحب تاسو کو چیرې د ارمانی صاحب دا کتاب څه چلو شو ما یې هغه باندې خو ما مضمون لیکل او شفق صاحب باندې مې ولیکو خو ما بیا خبر نشو تیرو د اتفاق سره دا سره په ټلیفون خبرې کولې نو ما ته مهره ارمانی صاحب هغه کتاب کوم دی ورسید او یره پس خو پزه پورته او هغه ملګرو کومبه دا کول خو ونشو نو ما وی دا څه وجه ده چې دا کدا ونشو نو ما ته یره دا ډېر لوی زړه غواړي لکه او دا لازمي مې چې په ژوندو خلکو ژوندې خلک موږ وقدر ونازو زمونږ یو همسر پروفیسور صاحب یو پیرا تاسو په هغه پروګرام کې هغه یو خبر هم کړه دا د خپل نو وته والله ولم چې هغه چا طرف ته اشاره کوله او چیرې خلک په داسې مخاوريزو پسې ګرځي نو بیا ما د ملګرو ته وی چیرې ما چې کم خلکو باندې لیکل کړي په کم خلکو دا مخاوريزو خود ادب په حواله په دنیوي لحاظ سره نه وکنه ما خو نه د چانه پیسې غستې اکه اثر افغاني دی اقراص سے د ناته ټول تاسو پیژنه که شفق سے ما خپل پیسې او دانش ما سره خپل لیکل نو لکه زما اوس نصر په مختلفو شخصیاتو یا دغه باندې ما کوم مضامین کوم مقالې لیکلې نو هغه که زه غواړم زه هغه اوسم چاپ کولی شم هغه تیارم نه نو دا نه چې ما سره لیکل نو یا ما لیکل نشو کولی خو دا زما زړه غوښتو د دې مشرانو لکه ډېرې زیاتې ستړي دي ډېرې هڅې کړي دي او ټول عمر بلکې د پښتو لوقف کړی ټول وختي ادیبان او شاعرانو نو دا د دوی د خدمات او اعتراف وو دغه سره سم بیا تاسو په اردو کې هم ادب کې معمار باندې هم شفق صاحب په ژوند بالکل هغه هم اوس دا بوي چې بس چاپ ته تیار دی اکیډمي ته ورولل او هغه ته حواله کړل ادب کې معمار دا هغه ماته چې تاسو په شفق صاحب باندې کار کړی دی نو مونږ دا پروجیکټ ته حواله کوو نو هغه باندې دا سو میاشتې په هغه باندې مو لګېدی نو هغه دا بوي چې نن ما دغه تخط لیکه افتخار عارف صاحب ته چیرې تاسو هغه کې یو باب دی کنه د معاصرینو لپاره چې هغه په دغه شخصیت باندې لکه یو پاڼه د لیکل کولې شي ما هغه ته مو لیکل د نور او سار څخه لیکل کړی او شمس بنيري صاحب دی هغه په یو څو پاڼه د اجمل خټک یو څو لیکونه ما راغستي په دغه کړی دي نو هغه بس دا ان شاء الله چاپ ته نږدې دی صحیح لیدونکو اوریدونکو دا خو تاسو کتل چې زاهد صاحب چې کم زیار کړی دی دغه پښتو ژبې خدمت کړی دی په دغه شخصیاتو باندې کتابونه لیکلي دي د دمې طرف ته بزو دمې نه پس په بیا راځو دغه نور معلومات او نور چې څه پوښتنې د زاهد صاحب نه به کوو ندې د شونډو د ستایلو رخسار موسم ملګرو پاسه بغاوت ته د تیار موسم او زه چې دا یو فیصله یو سو محتسب له د خار مونږ کو بیلارې کنه مونږ کو پلار موسم مینوالو یو ځل بیا ته هرکلی کوم په خپرونه مبارزه کې اختریزه خپرونه ده راغلی د عبدالحمید زاهد صاحب خواله او د دوی په ژوند او د دوی په کار زیار باندې خبرې روانې وي د مینه مخکې زاهد صاحب هم په دغه خپلو چاپ کتابونو باندې خبرې وکړې او اوس غواړم چې زاهد صاحب تاسو سره کلام شریک کړي نو زاهد صاحب سم راوړي دي کلامونه خو بلا شعري ارشاد اکثر تاسو به کتلی دي مشاعره ولا یا دغه لجلسه پروګرامي کنه شاعرانو ته خواستو شو نو هغه وایي چې ما وسره وړي نه دي او بیا چې ودرېږي نو بیا وسره پس کوي ډاکټر سره خبره پوره مالی وسره کنه خانو غزل له خیبر یکلم
خو تا تری نه کړم واه واه خیبر یې کړم خو تا تری نه کړم د پښتني تاریخ حصه یې نه کړم ډېر ښه ډېر ښه خیبر یې کړم خو تا تری نه کړم د پښتني تاریخ حصه یې نه کړم ډېر ښه د درد په سلیکو کې ونغاړلم واه واه د درد په سلیکو کې ونغاړلم ډېر ښه د جو بل جو بزله قصه یې نه کړم ډېر ښه د درد په سلیکو کې ونغاړلم واه د جو بل جو بزله قصه یې نه کړم ډېر ښه او ډکې کاسې مې په سر واړولې واه ډکې کاسې مې په سر واړولې تاو خو یې کړم خو نشه یې نه کړم ډېر ښه دی بیا ووایه ډکې کاسې مې په سر واړولې تاو خو یې کړم خو نشه یې نه کړم او قاتل نظر لدې داد څنګه ورکم واه قاتل نظر لدې داد څنګه ورکم لوګې یې کړم خو لمبه یې نه کړم واه 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 قاتل نظر لدې داد څنګه ورکم ډېر ښه لوګې یې کړم خو لمبه یې نه کړم زبردست او شعر دی وی زار یې د لیچو د بالښته شمه زار یې د لیچو د بالښته شمه خاموش یې کړمه خو وده یې نه کړم زار یې د لیچو د بالښته شمه خاموش یې کړمه خو وده یې نه کړم او زاهد نوره خودداري څنګه وي زاهد نوره خودداري څنګه وي په دار یې کړم خو په سجده یې نه کړم ډېر ښه زاهد صاحب لیدونکو یقینا تاسو به هم خوند اخیستی وي زاهد صاحب دا خبره ما مخکې هم کړې وه هغه سلیم راز سریز باندې چې ما کوم لیکل کړي وو په هغې کې هم دا خبره ما کړې وه چې ما چې کله لیکل شروع کړه په هغه وخت کې ما به د صاحب شاه صابر شعرونه ډېر زیات کتل او هغه مې خوښېدل خو بیا چې کله ما تاسو واورېدی نو په هغه رنګ او هغه نزاکت او هغه ما ستاسو په شعرونو کې هم ښکارېدو نو یقینا مینوالو تاسو به هم خوښ کړي زما خو زاهد صاحب شعرونه ډېر زیات خوښ دي زاهد صاحب د اختر موقع ده د کلي اخترې او هغه میلې خو هم یاد دي په ماشومتوب به دغه میلو ته تله که هغه خو رنګونه راسره لږ شریک اوس هم یاد شي ډېره د غریبۍ ورځې وې او په هغه وخت کې میلو کې څه وي خو باڼې چغ به هغه زانګوګانې به وې نو زما مشره د ترو لور والا د ژوند ورکې بیماره د صادق صاحب د مشره خور وه نو هغې به موږ له 1 روپۍ راکوله او هغه 1 روپۍ دپاره موږ به راشو موږ به تی بي بي جي اختر دې مبارک شه که نه نو موږ به خو انتظار هغه روپۍ ته و هغې به غوښتل چېرې دا زه لږ داسې نازولی وم په وړوکوالي نو چېرې دی چې اوس کې روجې وخوري که نه نو بس د روپۍ راکول به څه و او هغې سره خوا کې زموږ یو تخبایي هغه میله وه نو په هغې کې به هغه سرکسې به پکې لګېدلې وې دا زنګوګانې به دغه هغه روپۍ به ختمېده چېرته که نه نو واقعي چې هغه اوس خو سهولتونه ډېر شو بلا څه شو دومره سراله خو هغه مینې او هغه خلوص او هغه خنداګانې هغه خوشحالۍ نو واقعي چې هغه بنده ته رایادېږي د ماشوموالي هغه اختر نه که نه ښایسته وه خو که نه او خامخا دومره مسایل نه وو که نه که وسایل نه وو خو مسایل هم نه وو که نه نو اوس که زه تاسو ته ووایم ما نوې ګاډی واخیستو چې زه کله کې ما محسوس نه کړه چېرې دا ګاډی یو څه موږ څه خوا کې ګاونډي نو هغه ته ما وویل چې کله ما له مور په 300 روپۍ هغه د شین سایکل واخیسته که نوې ښاره او زمونږ خوا کې یو کلی دی هغلته نه زه چې کله په هغه سایکل سور شوم ما به چې مړه دنیا خو زما د خپو لاندې ده که نه نو د هغې نه پس په لاس هغه یو داسې عجیبه کیفیت و لکه خوند هغه شي چې ته ورته لیوالی د ګوره لکه د روژې میاشته که نه د اختر میاشته سړی لیوالی یا خصوصا د ماښام روژه میاشته ته سړی څومره داسې په انتظار وي نو چې کله ته یو څیز ته لیوالی ستا ورته زړه کې چې میلاو شي نو هغه بیا بنده ډېر خوښوي نو واقعي چې هغه وخت سړي ته رایادېږي خامخا د هغې سره نعم البدل نشته زاهد صاحب که دا راته ووایه چې اسلام آباد ته کله رالی تاسو او ولې رالی یاره هغه د پښتو مشهوره ټپه ده څوک په رضا د ملکه نه ځي داسې وه چې کله زما د کتابونو روزګارو په تخبایه کې او هغه ورځ ته ورځه لکه په ښکته روانو بیا ژوند ډېر تنګ شو هغه ضروریات نه پوره کېده او زما کشر ورور دلته
نو د هغه یو دوست د هغه په وجه ما سره تعلق و اکرام هوتی تاسو پیژنئ ډېر لوی صحافي دی نو دی به هلته ته راته د ما ته وایي چې ته راشه اسلام آباد ته نو زه هم بیا تنګ شوم او تقریبا د هغې وشو 15 کاله وشو دلته چې زه رالم نو مونږ د جیو په دفتر کې کېناستو نه څه پیسې وې نه څه پلین و چې مونږ به څه کوو دلته نو هغه ته ما وایي چې زه خو رالم نو هغه یو د ما ته وي د چا لوی شخصیت یو دغه ما ته کوټ کو قول چیرې هغه وایي چې ما نو خیر دی چې د کار نیم کار حل وشي چې بنده د کار د کولو اراده وکړي پته اراده وکړي چې د اسلام آباد راځم داسې وایي چې نیم کار وشي او بیا زموږ یو بل دوستو منور ورک نو بلا منصوبې ویل ته په ذهن کې یو څه بل څه نو ما وی د هغه سره مشوره وکړو نو د هغه سره مشوره وکړه نو چې د اګریکلچر کار کې زما سره لږ ډېر ایکسپیرینس نو هغه دا مشوره راکړه چې راته دلته راځي چې ذات طرف ته د فارم هاوسونه دي او راشئ نو په هغه وخت کې موږ رالو دلته موږ د زیرو نه سټارټ واغست بالکل زموږ سره هیڅ وسایل نو او بس بیا الله تعالی امداد کوي دا انسان کنه نو 15 کال وشو بس اوس خو ډېر ښه ژوند دی تېرېږي زموږ کاروبار هم په ښه دغه باندې روان دی او ستاسو د مخې الله کرم دی څوک پر آزاد ملک نه ځي یا ډېر غریب شي یا د یار له غمه ځي نه د مې طرف ته ځو د مې نه پس راځو موږ سره اوسئ بیا راځو ما په هر حال د هر غم سره وفا کړې ده ما په هر حال د هر غم سره وفا کړې ده خو وخت مدام زما په حال پورې خندا کړې ده زما د قام علمبردارو بیا پټکی په سر کړل زما د قام علمبردارو بیا پټکی په سر کړل خدای خبر چا سره بیا زما سودا کړې ده لیدونکو اوریدونکو دغه شعرونو سره یو ځل بیا تاسو ته هرکلی کوم نن را سره په خپرونه کې میلمه دی عبدالحمید زاهد صاحب چې ډېرې خوندورې خبرې ورسره روانې دي نورې پوښتنې را سره هم دي زاهد صاحب که دا راته ووایي چې په شاعرۍ کې کوم صنف ډېر زیات خوښېږي غزل نظم په څه باندې ډېر کار کوئ یاره ما چېرته دا سوچ نه دی کړی چې زه غزل ولیکم او که زه نظم ولیکم یارې زه په کوم صنف باندې فوکس وکړم که نه وجه د هغې دا ده بس یو خیال به ذهن ته راغی نو ما به وکته شو چې په دې زه نظم ښه لیکلی شم او که غزل ښه لیکلی شم نو بس چې مخې ته راغلی دي او ما ډېره محدوده تا ته پته ډېره محدوده شاعري ما کړې لږه مې کړې د معیار مې خیال ساتلی کتابونه مې نه دي ډک کړي داسې دغه نه دی چې یو سړي د 14 کتاب یو دی خو معیاري دي که نه نو ما چېرته دا کوشش نه دی کړی بس پسې چې د غزل لیکلو غزل مې پې لیکلی او دا خو به اوس د وخت نقا ده چې کوم استادان دي د ادب هغې به چې مونږ پوره کړی دی که نه دی پوره کړی د هغې کوم لوازمات دي یا د نظم دي یا د قطعې دي یا د غزل دي چې هغه مونږ پوره کړي دي که نه دي پوره کړي دا ګران کار دی که نه بنده خو هر سړي ته خپل ځان لږ ښه ښکاري خو چې بیا کله هغه استادانو ته هغه نقادانو ته ستا هغه پنپارې وړاندې کړی شي نو بیا هغوی فیصله کوي چې یاره دا په هغه معیار برابر دی که نه دی برابر که نه خو زه ځان خوشقسمته په دې باندې ګڼم چې زما کتاب روښانه سباون په دې باندې د خپل وخت ډېر لوی استادانو لکه لوی اجمل خټک هغه پې لیکل وکړه او زما دپاره دا هم یو د لوی د اعزاز او د خوشحالۍ خبره ده په ټوپۍ کې مشاعره وه د اجمل منصور دی په ځای کې نو په دغه ورځ باندې د سردار یوسفزي په کلي تولندۍ کې مشاعره وه زه او صادق صاحب هغې له لاړو نو موږ لومبی هلته دمه وکړه په تولندۍ کې بیا موږ لاړو ټوپۍ ته نو چې ټوپۍ ته ورسېدو نو هغه پروګرام زموږ نه ختم شوی خو
خټک صاحب چې په کومه کمره کې و نو موږ لاړو ولته هغه ویل که وایي تخبه ځوانان رالو بیا مشاعره ده نو موږ هلته بیا شعرونه مو واورېدل شعرونه مو ویل خو چې سهار څنګه راتلو نو زه د خټک صاحب سره داسې هغه زما د لاس نیولی او داسې راتلو دا یو خپې موټر ته خېجولی و دا یو لاندې و نو ما سره دا کاپي داسې په لاس کې را سره و زه ورته لکه ډېر داسې په ادب ولاړو مرسه سر مې ورته راښکته وکړه نو ما له په سر لاس راکاږه نو ما ته وی چې زاهده په دې کې ټوله شاعري شته ما یاوجي وایي دا مال راکړه دا 2002 خبره نو چې ما ولا ورکړه نو وایي زه په دې لیکل کوم الله دې د خاورو سره وبخي وایي پته نه لګي لوی اعزاز دی ما دپاره ډېر لوی اعزاز دی نو چې ما سره هغه وخت کې د دې نه د فوټوسټیټو څه خیال و چې دا دغه به خټک صاحب تا ته پتره ډېر مصروفه سړی و ډېر مصروفیات یو که دا چې ته دغه شوی بې درکه شوی یا نور څه شوی خو ځه الله دې ښه ساتي ما ته ټلیفون وکړو وایي راشه کوړي ته زه لاړم چې لاړم نو وایي زما په خط پوهېږي ما ویې یاره جي ولې نه پوهېږم وایي دا راته ووروه نو هغه په یو دریو وړو وړو داسې پاڼو باندې لیکل کړي مختصر خو ډېر جامع و چې ما ورته واورول نو خو یې کتاب نه چاپ کړی کتاب مه چاپ کوه نو کتاب بیا په 2008 کې سټارټ چاپ شو یو دغه دویم سلیم راز صاحب هغه په لیکل کړي خو ډېر زیات جامع لیکل پیغام کړي دي دریم نمبر محمد اقبال الله دې وبخي نو دا د ما دپاره ډېر لوی اعزاز دی چې وخت بیا اجمل خټک به په تاسو باندې ډېر مین یم بس یاره د هغه شخصیت داسې و دا ما په دې سردار یوسفزي تېر ورځو کې مضمون لیکلو نو په هغه کې ما دا خبره کړې ما دا خوبي د اجمل خټک دا سردار کې هم ده سردار خوږ سړی دی ور سړی خپل ځان ته دومره نږدې ګڼي چې هر سړی وایي چېرې بس که یم نو زه یم نو اجمل خټک بس یاره دغه خواږه خلک و او درانه خلک و او زه دا خبره ما تېر ورځ په د دې روژې نه یو څو ورځې مخکې شفق رنګونه په ولي خان پوهنتون کې دې مخکتنه وه نو هلته ما په خپله خبره کې وي چې که دې مشرانو زمونږ په سر باندې لاس نه وی راښکلی نه به سباون وی نه به دا سریزې وی نه به دریتیم وی نه به شفق رنګونه وی بس دغه مشران دا ډېر زیرک خلک و بخاره هغې ته پته لګېده چېرې د انسان کې دا صلاحیت شته نو هغې موږ له په سر لاس راښکلی موږ یې د ګوتې نه نیولي وو موږ یې د لاسه نیولي وو موږ له درناوی را کړی نو که دغه نه وی نو نن به عبدالحمید زاهد به نه و صحیح خبره دا هم د دغې مشرانو سره د ناستې هغه اثر دی چې هم دغه شان په سړي کې توان پیدا شي نور لیکه نو زاهد صاحب که دا راته ووایه چې کله اسلام آباد ته راغلی نو دلته زما او ستاسو ملاقات خو په پښتو ادبي سوسایټۍ کې شوی دی تاسو څنګه دغه خلکو سره رابطې وشوې ما خو په ړومبي ځل یو نت ته لارې خبر شوی چې دلته یو تنظیم شته تاسو څنګه رابطه شوې ته خو کشر وې سبق ته وې زمونږ خو د افکار صاحب سره د شفق صاحب سره د اکبر سیال سره د دې خلکو سره د تخبایه د وختو لکه هغه تګ راتګ و که نه دلته راغلي ما ډېرې لوی لوی دستورې کړي نو دا خلک هلته راغلي دوی زه پېژندمه خو یو خبره ده چې زه راتلم نو د غریبۍ ورځې وې تکلیف ډېر زیات او زه چې راتلم کډه اوچتوله نو ما یو غزل لیکلی هغه کې یو شعر داسې و چې نور مې ته هر څه یوړه هېڅ مې پکې پرې نه ښوده یو د غربت داغ مې د کور په دیواله پرېښوده نو ما ته اقبال بابو یو نصیحت کړی و چې هلته خو ځې خو د تلو سره هسې نه چې دغه که نه دغه نورې دغه شورونه کې نو زه دلته خلکو ته پته و چې دی راغلی دی خو چا ته زما ځای یا ټلیفون هغه وخت کې ډېر نه و نو لکه دا مه کوه نو چا ته نه وه پته چې زه دلته کوم ځای کې یم څه کوم رابطه مې نه وه داسې وشوه چې د الله دې وبخي د افضل شوق په کور کې پروګرام تقریبا دا تورامانه تا صرف دته پته وه هغه سره پته چې تاسو ملاقات شوی که نه شوی
زه چې څنګه دلته رالم نو هغه لاړو جدې ته هلته بینک کې نوکر شو چې څه موده پس راغی نو زمونږ ځای ته راغی مونږ د هغه کور ته لاړو هغه له میلاوېدلو نو هغه ما ته وویل چې داسې وکړه راځه نن د پروګرام دی نو ما ورته یاره زه خو نو هغه زه ځان سره روان کړم هلته عبدالرحمن بیتاب صاحب اشم بابر صاحب او الله دې وبخي عبدالشوق دا زما د هغه دغه لومبی وخیرې پروګرام و هغه په کور کې اکبر سیال او شفق صاحب او دا ټولو نو بیا دوی ویل که ته چېرته مونږ خبر شوي وو که نه ځکه ادبي خلک میلاوېږي نو دوی به تلل راتلل ورته به یې ویل وو چې یاره دی دلته درغلی دی نو د هغې نه بیا پته ولګېده او نو بس بیا هلته اجلاسونو لا تګ راتګ شروع شو صحیح دا خو ډېر زبردست لکه مونږ چې هم اکثر کینو میاشت کې دغه یو غونډه کېږي نو ډېر استادان خلک دی را سره لکه میمرې شفق صاحب چې والې نور داسې استادان دي چې هغوی نه مونږ زده کړې هم کوو ځای صاحب په تېرو ورځو که تاسو خیال کړی زه به خپلو کتونکو ته هم دا ووایم چې زاهد صاحب ځینې شعرونه د غني بابا سره خلکو تړلي دي بلکې هغه ریکارډ شوي هم دی د موسیقۍ سره بیا چې د هغې دپاره کم مونږ په سوشل میډیا باندې هغه ایشو راپورته کړه هغه قصه که د ملګرو ته وکړه یاره بېخاره هغې خو زیات کریډټ خیر تاسو ته ځي ځکه چې زه په سوشل میډیا دومره ایکسپرټ یم نه داسې وشوه دا د اوس نه ده دا نظم دا ډېر زوړ نظم دی او ډېر مختصر نظم دی خو پته نه لګي چې خلکو پکې څه لیدلي نن زاهد راته قصې د جنت وکړې وایي چې هلته کې به هورې وي غلمان بلکل په بیک ټایټل باندې چاپ دی نو دا چې کله د نیټونه نه مو نو خلکو به دا وي نو ما وی یاره ته ویلی نو دومره مې پسې پروا نه وه بیا تاسو ته یاد دي د فیسبوک نه مخکې هغه د موبایل نیټونه و که نو ډېرو خلکو به یو بل ته لیږه پکې او د زاهد په ځای پکې غني یادو نو زه به خوشحالېدم چې زه یاره کم از کم زما دغه د دومره لوی شخصیت سره تړي نو زه خیر بیا داسې وشو چې زما خورۍ ما ته راولېږه فرحان نوم دی نو هغه ما ته راولېږو نو چې ما ته نن غني قصې د جنت وکړې خیر ما چې وکتو نو ما ورته لکه دا سرکوزي دا غني نه دی وایي دا چې د چا دی ما دا د ماما دی نو هغه وی کوم ماما هغه وی که دا صادق صاحب یادوي نو ما ورته نه دا خو د زاهد ماما دی دا ته وګوره دا خو زما په کتاب کې شته دی که نه ویره دي دا خو لکه ټولو نو بلا دغه دی نه شروع شو یو بل تړو بیا پیر هسې ما چې ته داسې د یوټیوب چینل مې څه کولاو چې مې که دغه هلک دا دغه هغې ته لیکلي وو هغه یوټیوب چې څنګه کوي که نه هغې ته لیکلي وو چې ما ته نن غني قصې د جنتو کې دغه ټایټل نو ما زه داسې په تشویش کې شوم چېرې دا غني چې مې کتو نو هغه ظالم چې ټول هغه ویلی و که نه نو هغه ما یو پوسټ وکړو بیا مې تاسو ته وویل هغه نور دا خو تاسو مخ په وړاندې بیا بوتو او هغه لږ اول خو ډېره زیاته ضروري خو چې بیا پوه شو او زما د مینهوالو هغه د باونه و دغه چې ورته شروع شو که نه حضور ورته معلوم شو نو هغه بیا معافي مو غوښتله بلکې تاسو راته ویلو چې څه موده وړاندې په خیبر ټي وي د هغه نه دا قسمه تپوس شو دا کېږي انسان نه غلطي کېږي د هغې غټه وجه د مطالعې کمی دی د مطالعې کمی دی او خلک ځان نه کړی بس یو اسانتیا خلکو مونتې ده د خلکو په خولې باندې په کار خو دا وي تحقیق څه شی دی چېرې ته زه دا کلام دا مال چا راکړی زه خو دا تحقیق ته ورسوم چې دا د چا دی صحیح خبره ده بیا ته یو داسې پلیټفارم نه وی چې هغه دنیا یې ګوري که نه نو په دې باندې د هغه شخصیت هم ډېر زیات اثر که داغدار شو په هغې دا اثرانداز کېږي که نه نو لکه دا نه وي په کار که نه په کار دی چې سره یې تحقیق وکړي ضروري خو نه ده چې بس داسې قسمه لیکل دی صرف
اوس غنی خان خدا سي نه لیکلي کنه خو زمون خلق دي هغه د یو خاص فکر سره تړلې او زه تاسو ته وایم په تخبه کې زمون د ملګری نسیم ګل خټک ترور واده و هغه کې په دې کتاب کې زما لومبه چې کوم دعا ده یو بهار راول خدایا چې هر ځای خسته خسته کړي ګل پلان په خپل چغو دا ویران چمن تازه کی دا فضل وهاب درد وي چې درد وي نو هغه د رباعي په طرز وي هغه داغه په وینا په دې منځ کې هغه یو کس وي روي غنی خان نه نو کمال کوي هغه خپل وینا پرې خو دا وي دا صاحب د غنی خان نه دا د عبدالحمید زاید دغه مخامخ ناست نو دا یو خاص یو فکر جوړ شوی پیجندګي مشر دا د خلکو ذهن دا جوړ شوی چې څوک هوري او غلمان او مولا دي دا به صرف غنی خاني الانکه غنی خان دا شاعري کړي چې داغه نه مخکې چا کړي نه رسو څوک کولای شي داغه تقلید هم څوک نشي کولای کنه او خو بعد وخت کې هغه داسې یکسانیت په دغه کې راشي چې نو دغه زمانه دغه سره مدا شو چې ما تنن زاهد قصې د جنت وکړي بالکل صحیح بس دا خله چې دا وضاحت او شو دا ډېر خبره راياد شو سورج مخ کې د یو سټوډنټ ماته وچره ما یو ملګری راغه ستاسو د نظم چې کوم دی د سیاسي سپرچ کې لکه دا ما ولیک چې دا غنه نه ده در عبدالحمید زاهد دی د غنی خان نه دی کنه سیاسي سپرچ کې نو مویر د خدمانه پر ډیره اجازه خبره خو یې غراته یو بل خبره وکړه اسنه چې د پروفیسور لاله چې هغه تحقیق نه کړي په دې باندې نو ما چې ته فیل نکي نو ما ته وته سوې ما ورته چې اکثر د سیاست په پښتو پرچې چې کوم پروفیسوران ګوري نه خټول لکه تاسو پیژنئ او دا لکه باسین سره به ګوري